سورة الشورى دا مکی سورت ته او بدی کې 53 آیتونه دي او 15 رکوګانی دي او غټه موضوع کې الله سبحانه وتعالى د وحي عظمت بیان کړي د وحي عظمت چې کوم وحي چې الله طرف نه راځي نه د معمولی شی نه دی په دې به عمل کوي دا به خپل ژوند کې راولي او دا شان د قیامت لپاره تیارې د نیکانو بندگانو صفات چې کوم نیکانو اوچت خلک ته الله غوښله سم خوینه ورکړي دا به کې الله بیانې خپل قدرت دلایل دا به کې الله سبحانه تعالی بیانې په دې بوزه کې زموږ تفسیر درسونه تفصیلین التما د دې سورتونو خه تفصیل کړي چې هغه تفصیل او هغه تفسیر په دې ورځو کې نشي کېږي او الحمدلله چې د اخرنی سورتونه او د اخرنی سپاری دي کې غالبا موضوع د توحید رواني نه آیتونه واضح دي لکه دا اوس پورې موږ څومره سورتونه وي او روانو وي ولې چې آیتونه واضح دي د آخرت یې رب کې دا د عذابونه یې را د توحید مسله د الله د قدرت دلایل بل نه چې د قران په اوله کې تفسیر وشي نبی دغه د لسغه ور روان چې کوم آیتونه کوم سورتونه غو بیا واضح دي لکه څوک ډیر تفسیر اورېده غواړي او تفصیل نه غو بیا زموږ عام درسونه دي پیدا کې کوم چې بوزي کې موږ تفسیر درسونه کوو بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف الله علم دې ټکو په معنی باندې كذلك يوحي إليك دغشان وحي كيتاتا وإلى الذين من قبلك أو كسانو دا جمخ كستان دي الله العزيز الحكيم الله چزور ورده حكمة والده دا سرنا دا وحي مسألة شوروشو چه دا وحي بلازم مني ولي بلازم مني ذكي چې الله طرف نه راځي له ما في السماوات وما في الارض خاص داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي او هو العلي العظيم او غوچد لوی دی تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن نجدي دي اسمانونه چې اوچوي د بر طرفنا د الله دي عظمت ته والملائكه يسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح ويسر د حمدونو درب دا غوینا ويستغفرون لمن في الارض او بخانه غواړي د بار دغه چې بزمکه کې دي یعنی دی ملائکو د الله شان پیژندل دي وګور دي اسمان ته دور لوی ذات ته اسمانونه دغه د لاسه چې چوي نږدې دي چوي ملائک امخه تسبیح وي رسول الله په حدیث کې وي په اسمانونو کې سلور ګوتې زی خالی نشته سلور ګوتې زی خو یا ملائک په سجده پراته دي یا په رکوع کې پراته دي یا ولاړ دي یا تسبیح وي یا جاړي یا استغفار کوي په څه نه عبادت کې مصروف دي سلور ګوتې زی خالی نشته او چې کله قیامت راشي دغه ملائک چې چرته غوي د الله نه فرمانی نه کړي او ټول عمر غوي دغه بندگی کړي د الله قیامت په ورځ به الله ته وي چې ما عبدناک حق عبادتک یا الله موږ ته بخانه کو استادی سي بندگی چې څنګه بکار ودی چې موږ نه کړي هغه دا خبره کوي فزما استاد بندگی وسي هغه یا الله دې سي بندگی موږ نه کړ څنګه بکار دومره لوی الہ دې دومره لوی الله دې خابدیز کې دا خبره چې ملائک بخانه غواړي دا غچا د پاره چې بکم ځګي پزمکه کې نو پزمکه کې چا د پاره بخانه غواړي مؤمنانو د پاره په سورۃ المؤمن کې دا خبره موږ سره تیر شو الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار یقینا الله بخانه کون کې دې رحم کون کې دې والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې نیولې دي سوا د الله نه معبودان الله
حفیظ علیم الله ساتون کې دې په دوی باندې ير دا کسانو ته چې الله دې عملونه لیکلي دي ساتنه کوي الله قیامت پر ورځ په تولي وما انت عليهم بوكيل او نیت بدوی باندې زموان وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا او دغشان وحي کړی د مونږ ته قران عربي جبي والا لتنذر القرى د دې لپاره چې تويره اصل د کیلو کوم دی مکه ده او موږ سره مخکې تیر شي دي چې دته القرى ولي وي د مکی نوم دی ومن حولها او هغه څوک چې چا پیر دي دا غینا وتنذر يوم الجمع او وير خلق دور زید را جمع کېدون لا ريب فيه نشتي شک باغی کی فریق فی الجنه یودل باب جنت کی وفریق فی السعیر او بلدل باب اور کی او دې ستتم په یو کی فریق فی الجنه وفریق فی السعیر وړلې دي کنه تم په یو کی ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة او كوختي الله نخامخا ګرځولې به دوی امت یو ولكن يدخل من يشاء في رحمته مگر داخلي چاله چې وغواړي پر رحمت خپل کې دې ځکه د خبره کې چې الله په دې قادر دی چې دا ټول انسانان په یو اسلام باندې راجمع کړي وي خدای الله د مشیت تقاضا ده نو الله پری حدودي حق او باطل او دسکو واضح کو به دوی پری حدودو امتحان وسل داله چې الله حق او باطل واضح کی او بیا ته پری دی نبی الله چې چاته غواړم خپل رحمت کې داخلو ما دین وته نصیب کما د جنت حقداري وګرځو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان خلق نشتی دا غوی د بار سوک دوست او مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء این ولید دوی سوا د الله نه دوستان نور معبودانی نیولی پکار سوا چلای نیولې وي الله معبود نیولې وي الله دوست نیولې وي فالله والولي نو الله غدوست وهو يحيي الموتى وغرج وندكي مړي وهو على كل شيء قدير او غبار شي باندې قدرت لرونکی دی اوس والله دا خبر بیانې چې دا وحي ما ولې نازله کړی دا نو د دې لپاره چې تاسو به سو کوي فیصله به وکړي تاسو کې څه اختلافات راځي دغه فیصله به الله ته واپس کړي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله او هغه چې اختلاف پیدا شو تاسو باغی کې چې هر شی نو فیصله داغي بد الله طرف ته ذالکم الله ربي دغه ذات الله دې رب زما دې علی توکلت فاغه میزان سپارلې دې او الی انیب او خاصه توجه کیږم فاطر السماوات والارض اول پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکې دې جعل لكم من انفسكم ازواجا ګرځولې دي تاسو د پاره د نفسونو تاسو نه جوړي ومن الانعام ازواجا او د سارونو جوړي يذروكم فيه خريتا سو بدی کې څه مطلب دی يذروكم فيه خوري الله تاسو په دې انتظام کې کم چاغه کړي نو فی کی اشاره هغه تدبیر ته هغه انتظام ته راځي کم چې الله کړي
ځکه سوی لیس کمثلی شیء نشتی پشان دا غس شی وهو السمیع البصیر او هغه اوریدونکی لیدونکی دی له مقالید السماوات والارض خاص غلر کنجیانی د اسمانونو او د ځمکې دي یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر پر اخر رزق چاله چې غواړي او کوي انه بكل شيء عليم یقینا غفار شي باندې پوه دی وصلوي چې هغه وحي مونږ ته کړی دا کوم چې موږ بوخانو پیغمبرانو تم کړی و شرع لكم من الدين خکار کړی د تاسو ته د دین نه هغه ما وصى به نوح هغه چې مضبوط حکم کړو باغی سره نوح علیہ السلام ته والذي اوحينا اليك او هغه چې وحی کړی د منګتا ته وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه چې مضبوط حکم کړو منګ باغی سره ابراهيم او موسی او عيسى عليهم السلام ته ان اقيموا الدين چې ودروي دین ولا تتفرقوا فيه او ډلې ما جوړوي بدیږي دین ودروي څه مطلب دی عمل وکوي او ولا تتفرقوا فيه ډلې بنه جوړوي دا نصیحت الله ټولو ته کړي فرقې بنه جوړوي تنظیمونه بنه جوړوي عقیدې بخپل نه جدا کوي مذهبونه بنه جدا کوي بلکې ټول به یو یې په قران او په حدیث باندې نو کم توحید چې نوح علیہ السلام بیان کړی ابراهیم علیہ السلام موسی عیسی علیهم السلام هماغه توحید الله خپل پیغمبر ته چې تبم بیانې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ګران دی به مشرکانو باندې هغه دین چې ترا بلی دوی غیته الله یجتبی الیه من یشاء الله راکاږي دې دین ته څوک چې غواړي ويهدي الیه من ينيب او هدایت کوي دې ته دا او هدایت کوي دې ته دا غچا چې واپس کیږي الله ته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او جدا نشو دوی د دین مگر ورستو د دین چې راغی دوی ته علم پیغمبرانو دین یو خو يهود و نصارا او مشرکین د دین سکو ټول ټوټي کو الله ورسته دین چې علم وتم راغله نبی اولی بغیا بینهم د وجد کینین په مز د دوی کې ولولا کلمه سبقت من ربک او کچر د نه فیصله چې مخکې شوی د طرف دربستانه الی جن مسمى ترنیټی مقرر پوری لقضی بینهم نخام فیصله بشوی په مز د دوی کې وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ او یقینا کسان چې په میراث کې ورکړې شو کتاب رستو د دوی پیغمبرانو نه غوښته دا موجوده کافران دي او درټنه لفي شک منو مریب خامخا په شک دي د دین په شک فلذلك فدع واستقم كما امرت د دې اختلاف د وجه نه دعوت کوته واستقم او کلک شبدی باندې کما امرت لك څنګه چې حکم شوی دی تا ولا تتبع اهواءهم او مروانیګه په خواهشاتو د دوی بسي وقل آمنت بما انزل الله او ما ایمان راوړې دی باغ چې نازل کړی دی الله من کتاب د کتابنا او امرت لأعدل بینکم او ما ته حکم شوی دی چې انصاف وکم په مستاسو کې یعنی تاسو ټول به یو شان دعوت درکوم الله ما ته حکم کړي الله ربنا وربکم الله زمونږ رب دی او تاسو رب دی نو به اختلافات جوړول د ضرورت چې الله زمونږ رب دی او تاسو رب دی نو به راشي دغه شان د نن سبا چې خلکو د فقهي اختلافات له دومره هوا ور کړی ده
چې لمنډه جدا جدا ډلې او مذهبونه جوړ کړي هغه ته موږ د الله بندگانو راشي قران زمونږ یو دی پیغمبر زمونږ یو دی کعبه زمونږ یو ده قبله یو ده پیغمبر یو ده حدیث یو ده نبی د اختلافات او ضرورت راځي چې اتفاق راول هغه وی چې نه اتفاق براولو او زمان مشر به جدای او استاد به جدای نه دي خو اتفاق نه راځي کنه اتفاق خو بالا راځي چې ټول کینو غیر چاپیر د میز نه او په دې میز باندې کیدو قال الله وقال الرسول راځي بس دغه زمونږ دین شو به دې اتفاق اله به اتفاق راځي خو چې ته به خپل یاد او ز خپل یاد مو د خپل یاد نه به اتفاقونه ودی نه دي بیا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمنګ د بار زمنګ عملونه دي ستاسو د بار ستاسو عملونه دي هر یو سړي خپل غم پکار دي لا حجه بيننا وبينكم نشتی جګړه به مې زمنګ او به مې ستاسو کې هیڅ جګړه وې نشتی دې خبرو ورګي شو زمنګ د کافرانو موږ کې جګړه نشتی حق واضح دی جګړې د ضرورت نشته دا مطلب دی لا حجه بيننا وبينكم چې حق کار شو الله بیان کو به جګړې ته ضرورت دی هر چا خپل خو خدا کمنی ودی منی او کنه منی نه دی منی الله يجمع بيننا الله بجمع والرا ولي بمن زمن کې وإليه المصير او خاصغه ورګرځي دلی والذين يحاجون في الله او کسان چې جګړې کوي په بار د الله کې من بعد ما استجيب له ورستو د دین چې قبول والي شوی دی دا مطلب دا شو چې الله خبره منلې شوی ده او دوی بیا هم د الله په باره کې جګړې کوي حجتهم داحضه عند ربهم نو دلیل د دوی برباد دی بنز درب د دوی دا خلک مونږ ته خلک دي نه دي منی د الله کړه نور خلکو خدای الله منلی نه کړه دې دلیل برباد وعليهم غضب وبدويبان غضب دي ولهم عذاب شديد او د دوی لپاره سخت عذاب دي الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله غزاد چې نازل کړي د کتاب په حق سره او تلا چې الله د ټول کتابونه نازل کړي اسماني دي دا خبره بیان شو چې هغه حق کتابونه بیا الله ما میزان او تل به نازل کړي تل د عدل خلکو ته حکم کړي چې بهر څه کې بس کوي انصاف او عدل وکوي خباز مفسرین وي هم د قران چې د تل ده وي د میزان نه مراد څه دی قران دی ولي وي ځکه چې بدی باندې هر بنده ځان تل شي چې زه به کومه لار روانه ما کته د معلومول غواړي چې ته په حق کې به باطل ځم بس وتله ذنب قرآن وتلا فحديثون وتلا ندامي وتلا وما يدريك لعل الساعة تكون وما يدريك لعل الساعة قريب او سشي خبر در کړی ته یقینا قیامت نږدې دی اتسب وکړي چې قیامت نږدې روان دي هغه لپاره قرآن منل پکار دي دغه په احکام باندې عمل پکار دي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها پجلتي سره غواړي دلا کسان چې ایمان نه لري په دی باندې والذين آمنوا مشفقون منا او کسان چې مؤمنان دي یریږي د قیامتنا ويعلمون ان الحق او کویږي چې بشک دا حق دی الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه یقینا کسان چې شک کوي په بار د قیامت کې لفي ضلال بعيد خاف گمراهی لري کړي الله لطيف بعباده الله مهربان دی بخبل بندگانو بانی يرزق من يشاء رزق ورکی چالنا چوغاری وهو القوي العزيز او غطاقت والا عزت من دی سوال بجره کی داره شي چې مسله د قیامت روانه او एकदम الله سوی رزق وی رزق زور کوم نه دی دغه څه مناسبت ډیره پټه خبره پرتاغه ده الله رزق ورکوم طول له
دا پدې چې بیا په آخرت کې څوک دا ونه وي چې الله ما د آخرت لپاره پدې کوشش نکاو ځکه چې تا مال رزق نه راکاو. اوس کله د رزق بن کې په کافرانو نو کافرانو ته خو باندې بدغه جوړ شي کنه چې مونږ ستاسو د آخرت په دینه منو او تیارې په دینه کوزه چې تا مونږ رزق نه راکو. الله وی رزق په دې ټول لور کومه چې قیامت کې به رچا سره باندې نه. من كان يريد حرث الآخرة سوک چې غواړي بخفل عمل سره فصل د آخرت نزيد له في حرثه نزيات بکو دته بفصل ددکی. موږ عام د تفسیر په درس کې د دې زیات بکو د دې موږ ډېر تفصیل کړي. یو مطلب موږ دا کړو بارک الله فیکم چې د زیادت مطلب دا دی چې الله وو ته په دې نیک اعمالو کې خون پیدا کړي. دا مطلب دی. دویم دا چې الله بوله توفیق ورکړي مینه به ورسره پیدا کړي د عمل به ورته ښایسته ښکاره کړي نو دی به بیا کوشش ډېر کوي. لکه اوس 2 کسان منزل راځي دا یو په دې منځ کې ولاړی جمعات خالی شي به راوځي دا بل د چرګ په شان ټونګي وي د خلکو په سټونو ووړي منډي کې او په دې لار کې به د نسوارو پونی کولو کې نسوار ولګي کور ته ورشي به ټي وي ته کینه خبري شروع کی مولوی سے یاره دا نه مولای راوسه 2 منټه مونږ یو غدو کدي سیمنه په کار مونږ ځل مزدور خلک یو او بل ابل مزدور خلانه استلته نزيد له في حرثه فرق بتا ته بدیږي کی معلومي د دویم د الله خون پیدا کړي په دې عبادت کې دا بندگی و د خېستخ کار کړي ده محبت ورسره پیدا کړي نزدیک غلیږي دا ولنه چې نه غدینه خالی ده. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها او څوک چې غواړي فصل د دنیا نور بکو منګ د تراغینا وما له في الاخره من نصيب او نبي دلر په اخرت کې صبرخه. ام لهم شركاء اشتدوا الى شريكان چې الله سره شریکان جوړ کړي شرعوا لهم من الدين چې جوړ کړي دي دوی لره د دین ما لم يأذن بالله هغه چې اجازه نه دی ورکړي الله داغه. یعنی آیت دې معبودان شته دوی چې دوی د دوی بر دې دین جوړ کړي چې الله داغه اجازه نه دی ورکړي الله وینا بلکې دوی خپل خواهشات دي ټول. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم او کچرتنه وینا د فیصله نخا مخافي سلب شي به مز دوی کې کله قیامت نه کنه الله ما په دغه ذکر دوی خبره ختمه ولا. وان الظالمين لهم عذاب اليم او یقینا ظالمان غویل عذاب دردناک دی. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ان بد ظالمان لنا يريدون کی بيدا عملون چکړي دي وهو واقع بهم ودغ عمل برابر وتن کی باغوي باني یعنی لازم بوت دغه بدل ملوي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک فی روضات الجنات فباغچو د جنتونو کې وي لهم ما يشاءون عند ربهم د دوی د بار باغ سي چې غواړي دوی پنځ درب د دوی. ذلك هو الفضل الكبير دا لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده دا غسدي چې زیره ورکي الله په دې سره خپل بندگانو ته الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک. قلت ورته لا اسالكم عليه اجرا نغوالم تاسو نه په دې باندې مزدوري الا الموده في القربى مگر مینه کول بخپل ولیکي صرف دردا غواړم. یعنی که نور تاسو زما دا خبره نه مني خودمره لحاظ خو کوي کنه چې تاسو سیمه تاسو خپل مونږ سره د خپل سره قدر خو کوي. ومن يقترف حسنا او چاچی وکړنی کی نزيد له فيها حسنا زیات بکو دل ربای کی خایس. ان الله لغفور شکور
یقینا الله بخون کې قبل ان کې ام یقولون افترى على الله كذبا ای ویدی د جوړ کړی دی بالله باندې درو فإن يشاء الله يختم على قلبك نکو غواړي الله مور بوي بزړستا الله نعمت را دی دلته وی کزو ول مستبر زلبانی مور وم د قران او درس د ير کوم دیو به سکه یو مطلب دی دوی مطلب دی چې دی وی چې د پیغمبر په الله باندې دروغ جوړ کړي نه که دروغ جوړ کړي وي الله به د پزړه باندې مور وانه ويمحو الله الباطل او ختم الله باطل ويحق الحق بكلماته او ثابتي حق بخبل وادو سرا انه عليم بذات الصدور يقينا غفو ده باغ خبرو چې بسینو کړي وهو الذي يقبل التوبه عن عباده او الله غزات چې قبلې توبه د بندگانو خپلونه وس الله سبحانه وتعالى توبې طرف ته ترغیب ورکړي ويعفو عن السيئات او ما في كيد بدونا ويعلم ما تفعلون او بوئی باغ کارونو چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبل الله عملنا یا دعاګانی دا کسانو چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک ويزيدهم من فضله او زیاتې دوی لره نقبل فضلنا والكافرون لهم عذاب شديد او کافران د دوی د بار سخت عذاب دي ولو بسط الله الرزق لعباده او کچت پراخ کړي وی الله رزق بندگانو خپل لره لبغوا فی الارض نو خامخا سرکشي به کړي وی بزمکه کې نو کله د رزقونه دغه شم پرې خو دی چې څه کوي او چې څومره خوري او څومره اخلي الله دې ټول انسانانو به سرکشي شروع کړي ولکن ينزل بقدر ما يشاء مگر علیږي الله باندې سره سچي وغواړي انه بعباده خبير بصير یقینا هغه بخبل بندگانو خبردار دی لیدونکې دی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او الله غزاد جرالیږي باران ورستدنا امید کېدو د خلقنا وينشر رحمته او خري رحمت خپل وهو الولي الحميد او قدوس دې استایل شوی دی ومن آياته او باز د نخود طاقت دلان داد خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکه وما بث فيهما من دابه او هغه چې خوار کړی دی په دې دوانو کې د سارونه او هو على جمعهم اذا يشاء قدير او الله پر جمع کولو د دوی باندې کله چې غواړي قادر دی پس مکه باندې چې څه ګرځي د الله خوار کړی الله وي دغه خلک ز ټول براجم کوما وما اصابكم من مصيبه او هغه چې ورسیږي تاسو د مصیبت فبما كسبت ايديكم نو په سبب دا عمل چې کړی دی لاسونو تاسو مصیبتونه چې په انسان باندې راځي نو د سدل سره راځي د ګناهونو د سره راځي ويعفو عن كثير او ما في كيد ډیر ګناونه دغه بګل لډیر ګناونه د ځان نه بخي وما انتم بمعجزين في الارض او نيت سواجز كون کی الله لرب زمکه کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
او نشتی تاسو لره سوا د الله نه هیڅ دوست او نه مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، او باز د نه خود الله نه کشتی دی په دریاب کې بشان د غرونو. ان یشاء یسکن الريح، کو غواړي الله وبدري هوا، فیظلن رواکد علی ظهره، نو بغرزی کشتی ولانی بشاد دریاب. ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور، یقینا بدی کی خامخا ډیری نخیدی د پاره د هر ډیر صبرناک ډیر شکر گزار. او یوبقون بما کسبوا، یا بتبا کی د کشتی په سبب د عملونو په سبب د عملونو د دوی. ويعفو عن كثير، او ما فی کید ډیرنا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، او پتب ولګیا کسانو ته چې جګړې کوي بایتونو زمن کې. کوم وخت پته ولګي چې کله د کشتی تباش، چې کله د کشتی تباشي دوی ته پته ولګي د شیشي ما لهم من محیص، چې نشتی دوی لرزه د تیختی. فما اوتیتم من شیء، بس هغه چې درکړې شوی تاسو ته څه شی. اوس که څوک دا خبرو کی چې موږ د الله خبندګان یو، دلیل به دی چې الله موږ له دومره ډیر مالونه راکړي، او کوم خلک نه نه الله به دا مالونه نه راکولې. نو الله سبحانه وتعالی د دنیا بیرغبتی اوس په کاوه به اوس بیانې. فما اوتیتم من شیء، بس هغه چې درکړې شوی تاسو ته څه شی. فمتاع الحیات الدنیا، نو سامان د ژوند د دنیا دی. وما عند الله خیر وابقا، او هغه چې د الله سره دی غوره دی. وابقا، او همیشه دی. للذین آمنوا، د بار دا کسانو چې ایمان راوړی دی. وعلى ربهم يتوکلون، او بخپل ربانی ځان سپاري. د دې ایت نه بعد به الله سبحانه وتعالی د ایمان ولو صفاتونه بیانوي. یو صفت خدای شو چې ایمان راوړی، بل د چې بخپل ربانی ځان سپارلې. نو نور صفاتون په دې مؤمنانو کې شته. د مؤمنانو ځان له خوې د غوي چت خوې، او دغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالی بوله جنت ورکړي. نو که تاسو دا غواړئ چې د جنت تاسو په نصیب شي، نو دغه خوونه، دغه اخلاق، دغه صفاتونه په ځان کې راولئ کوم چې په دې روان آیتونو کې ذکر کیږي. والذین یجتنبون کبائر الاثم، او هغه کسان دي چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه. والفواحش، او د بی حیایینا، د مؤمنانو غټ صفت ځان ساتي د غټو ګناهونو. او په سورۃ النساء کې کتاب استیاج نو موږ سره روایت تیر شو، الله وی کتاب د غټو ګناهونو ځان ساتي، نو دا وړه به ته معاف کما. د الله مهرباني ده چې ته ځان د غټو ګناهونو ساتي، الله به دا وړه ګناهونو ته تاسو معاف کړي. والفواحش، د بی حیايي د کار نه مؤمنان ځان لري ساتي. په دې کې هر قسمه هغه ګناه داخله شو چې کومه د بی حیايي سره تعلق ساتي. ما په بوزه کې د دې صورت تفسیر کړی، او التمدري هر صفت سره چې کوم د مؤمن خوې دي تفصیل سره ما خبره کړې ده، او په غمنه حدیث ما بیان کړی. خو دلته موږ سره ټیم مختصری دغه د سحر خبري تفصیل نشو کوله. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، او کله چې دوی غصه شي نو دوی بخانه کوي. دا د مؤمن غټ صفت دی چې غصه شي نو څه کوي؟ بخانه کوي. او چې صفت دی د مؤمن چې کله د غصه ورشي دی بخانه کوي. والکاظمین الغیظ، الله المؤمنان هغه دي چې دوی غصه سکي، غصه پټي، غصه خپل ختمي. لنډه دا چې مؤمن د غصې په کنټرول کې نه، غصه د په کنټرول کې. او بيدینه سړی چې دی نو د غصې په کنټرول کې، چې غصې کم طرف ته بوتو بس نه د خپل پزان کې بیا سنه چری. خو چې به د صدا غصه کې د سوق به ورسته وګورئ غصه شو منه پوي د مدره چې غصې په کنټرول کې ومنه پوي د مش
او مؤمن هغه دی چې غصه د په کنټرول کې ول د غصه په وخت کې بخانه کول او اذا ما غضبوهم یغفرون کله چې دی غصه شي نو دی بخانه کوي دا د مؤمنو چې صفت به ځان کې پیدا کړي والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه او دا کسان دي چې خبره قبول کړي د خپل رب او پابندي د منځ کړي ده او امرهم شورى بينهم او کار د دوی مشورې په منځ د دوی کې د مؤمن بل صفت دی چې مشوره ډیره کوي په مشوره کې ډیر خیر دی او ډیر برکت الله په مشوره کې اچولې په مشوره کې او په استخاره کې چرته چې مسکار کې درې دوه کارونه بغیر مکو یو مشوره بل استخاره نو مشوره د انسانانو سره شو استخاره د مشوره د خپل رب سره شو نو دوه کارونه لازم کوه بلقیس څومره خياره و یا ايها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا خپل درباریانو ته هغه مشوره واغسته په مشوره کې الله دې خیر برکت چورو جو ګورغه مسلمانان شو ودمرو خیر زنانو بل تر ته فرعون قمقل ته ګوره ما اوريكم الا ما ارى سجزم دغه کینا یعنی مشورې نه غستې د چانه چې دا څه خبره ده موسی عليه السلام سوی دا مؤمن سوی خو ما اوريكم الا ارى ما ارى یعنی بعض خلکو په من کې دا دغه چې سر خپل من بس یعنی چې زه سویمه دا سیده نور چې څومره دنیا ټوله غلطه ده او په دې خپکیږي چې خبره ونه منل یعنی مطلب دی چې په دې خلکو واجب دي چې زما خبره به مني خو دې ګورې د چانه مشوره نه اخلي ضرورت دې باره کې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر اوچې انسان دی الله غته وشاورهم فی الامر د صحابه کرامو مشورې اخلوي هغه کارونه کې چې وحی نه یو وحی مسله وایي کې مشوره نه چلی په دې عامو کارونو کې دوی نه مشوره اخلي رسول الله مشورې غسه صحابه کرامو خصوصا د جنگ په موقع باندې څه خیال چې موږ دیږي کې پړاو واچو څه خیال چې دا زیرونی شو د مشورې بر رسول الله د صحابه کرامو نو څومره اوچت انسان دی په موږ کم یو کس په دماغ کې هغه ترسي په مقام کې هغه ترسي نو مشوره کوي په مشوره کې الله ډېر خیر اچوي کم سړي چې بغیر مشورې کار کړي کم سړي کاینه منکان بغیر مشورې کار کړي دی الله دې کار کې برکت نه دی چولې او دې به په خپل کار باندې پخیمانه شي مشرانو سره مشوره د دیندارو خلکو سره مشوره د علماو سره مشوره د تجربه والا کسانو سره مشوره په دې کې الله سبحانه وتعالى برکت چولې ومما رزقناهم ينفقون او دا غینه چې منګ ورکړي دي دوی ته خرچ کوي د بل صفت ته والذين اذا اصابهم البغي ينتصرون او دا کسان دي چې کله ورسیږي دوی ته ظلم نو دوی بدل اخلي اوس دې مخکې کې خلوي چې دوی بخانه کوي خیالم دې کنه او دلته سوي وی بدل اخلي دا به څنګه دوانه جمع کوي یو چې الله بخانه کې بل چې بدل اخلي مطلب دې آیت دی ادمه تفصیلا دا خبره بیان کړي و ابوزه کې چې الله وی چې د مؤمنان سذلیل او کمزوري خلک نه دي که څوک د ګمانو کې چې دوی بخانه کوي په دې چې دوی سدي کمزوري الله وی کمزوري نه دي که بدلا غست غواړي نو بدلا غستې شي د سدي ذلیل خو نه لکه زمونږ په معاشره کې دا خبره ده چې څوک بخانه کوي او څوک اخلاق ساتي نو خلک دته بوزدل وي يرندو کې وته وي او دې بدل نشي غسته د خپل تپوس نشي کول لکه ستاسو کې دا خبره راشي کوم زموږ د معاشره کې الله وی والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون د مؤمنان ګره چې ظلم وسلو شي بدلا غستېش خدا بدله چې ناري د دوی چې اخلاق دي او د دوی الله په حکم باندې عمل کړي نور بدلا غسته جایز دي وجزاء سيئة مثلها او بدل د بدی بشان دغي فمن عفا واصلح فاجره على الله نو چې ما فی وکړو عمل خو کو نو اجر د الله باندې دی انه لا يحب الظالمين یقینا الله من کید ظالمانو سره کبدل اخلی واخله
خو دومره چې به کې هم زیاتې بنه کې. اوس موږ سره دیږي کې 3 مرتبه بیان شو، 3 په دې آیتونو کې. یو مرتبه د ظلم، بل د عدل، او بل د احسان. نه د ظلم مرتبه خدای ده چې ته وسړي سره زیاتې کې، ته سویلی نه دي او ته بدل اخلي. یو سړی ته معمولی سویلی او تر پاسې دي او هغه سره د ظلم زیاتې وکړو. دویمه مرتبه د عدل. عدل دا دی چې ته چې نه ماف کوم نه بس به دې چې کارو کې چې دومره بدلت اغستې شي څومره چې تاسو سره کړی. نو دریمه مرتبه د ټول نو چې دغه مرتبه د احسان ده چې ته وبخې. فمن عفا واصلح در ټول نو چې خلق ته. ولمن انتصر بعد ظلمه، او خامخا چې بدل واغسته ورسته د ظلم کې دون باغبانی. فاولئک ما علیهم من سبیل، نو دغه کسان نشته په دوی باندې لار د ملامتیا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقینا لار د ملامتیا په کسانو ده چې ظلم کوي د خلق سره. ويبغون في الارض بغیر الحق، او زیاته کوي بزمکه کې بنا حق سره. اولئک لهم عذاب الیم، دغه کسان دوی لره عذاب درناک دی. ولمن صبر وغفر، او خامخا چې صبر کو بخانه وکړه. ان ذلك لمن عزم الامور، یقینا دا خامخا د پخو کارونو نه دی. بیا الله وی بخانه وکړي. دلیل شو بده باندې چې بخانه طرف ته لړې زور ورکړي. نو چې مؤمن هغه دی او چې انسان هغه دی چې هغه بخانه کوي. د بخانه صفت په ځان کې راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها چې چرته خپل ځان لپاره بدل نه غسته. چې د دین په باره کې بچا سوي نو به لازم بدل غستو، خو د خپل ځان په باره کې چرته بدل نه غست. دي مشرکان اوس رسسه کړي، سسه اوس کړي او د هیڅ نه دی چې کله دغه ذاتی مسله واغه په شریګي او کې دې خبر نه. خو چې چا بل الله مبارک سي دین مبارک سي به بدل لازم غستو. نو په ځان کې د صفت پیدا کړي او په ځان کې نرمي او عاجزي په ځان کې پیدا کړي. پلار کو سره وانی سړي سره خبري وړي معافي کا، یو سړي د ګاډه وو طاقت دشتي معافي کا، پس شي باندې ولګي د بغلتي سره یو سړي نه معافي کا. په هر خبره کې مشرک روان چې هر سړي ته لاسه چولې دی، یو ته کنځلي کې او بل ته چې یو څه بل څه دا د سپکو خلکو اخلاق دي. او د سپک انسان دا علامه دی چې دی په جنگ خته. د سپک انسان علامه ده چې کوم چې د ورزي دی په ډیره کې دی په جنگي، په کور کې دی په جنگي، په لار کوڅه کې دی په جنگي، په ګاډي کې دی په جنگي، په مارکیټ کې دی په جنگي. د سپک انسان علامه. او درون انسان یعنی ته سوچ کې چې دا سړی ما کله چې ته په جنگ لیدل دي، یعنی ته هغه وخت راځي دی خو ته باندې راځي. نور چې اخلاق دي مؤمنان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله علماء د پنځم خلیفہ راشد دی او د عمر بن خطاب رضن نو سه راځي دی. اوچت انسان، ډیر نیک انسان. د دې ورځ مدینه ته راغی او د خلیفہ خو په ټینګ د شام نه راغی مدینه ته. چې مدینه ته ورشم په دې جمعات کې څه کسان ودو شپې راغی مدینه ته. جمعات ته رسول الله جمعات ته نه وته خلک ودو. یو سره د خپل لګي د بغلتي داغه ته خره ګوري نه د دې شو کې ته مسکه یو خر نه عمر شام نه راغله غلطی را نه وشو. دې اخلاق پکار دي. بچا دی غوره خر نه الله بنده عمر ما ته خطا شوی. دې اخلاق چې اخلاق نرمي دی او خلیفہ دغه د اخلاق دي. به دې د خلفای راشدینو ژوند مثالونه د رسول الله د ژوند او ډیر زیات دي. هر چا سره انخله یمه معمولی خبره وبس ولاړ، معمولی خبره ولاړ. ځکه د سپک خلک په دې باندې مشهور شي. سوی وی پلاني سره وګوره دغه مکو د سپک غونډه کې سړی دی به بدینه پری ولې ځکه چې په دې مشهور شي دی. نو خلک یو بل تنبیه ور کوي وی ګوره پلاني سره خبرې مکو خیر دی وی پری دوه سړی سره بد اخلاق غونډه کې به به تنګي. یعنی دومره دې مشهور شوی. مؤمن په بد اخلاق نه مشهوري. مؤمن چې مشهور شوی هغه په نرم اخلاق او په خو اخلاق مشهوري.
الله دې موږ کې پیدا کړي. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده او هغه څوک چې ګمراهي کوي الله نو نه به د رسول دوست رستو د الله نه چې الله ګمراه کوي نو څوک نشي چې به نه غتر واړي. وترى الظالمين لما رأوا العذاب او يني بتظالمان هر کله چې ویني عذاب د قیامت پورس يقولون هل الى مرد من سبيل ويبدوي ايشته واپسې ته سلاره چې موږ دنیا ته لاړ شو. وتراهم يعرضون عليها او يني بتدوي چې پیش کیږي په اور باندې خاشعين من الذل عجزي کون کی وي دوخه خلک عجزي کون کی وي کنه الله سوي عجزي کون کی وي د وجد ذلتنا. عجزي په دوه قسمه یو چې اخلاقي یو د ذلت د کمزورتیا د لاسي بل سلاري نه نو خلک وي دا سړي عجز سړي عجز نه لري داغه ځنه ته خبر نه غوسي نه رشي دا یو سړی لیدلې کنه دې چې تاسو مخامخ شو په د مخ به دې چې یتیم کې او دې شرک او یو شی بل الله دې ته دا سړی عجز انسان دی ناغه عجز نه خو ذلیل شوی یا کمزور شوی یا حاجت پیښ شوی یو هغه جزیره چې هغه د مؤمنانو ده دوچتو مؤمنانو هغه جزیره هغه بل شانته الله وی چې دوی با جزیه کوونکی د وجود ذلت نه ينظرون من طرف خفي ګوري بورته د پټ نظر نه ان د سترګو په دې ګوټونو کې به د جهنم ته ګوري چې ردی ته بزو. وقال الذين آمنوا او وي باقي سان چې ایمان راوړل دي ان الخاسرين يقينا تاوانيان الذين خسروا انفسهم هغه سان دي چې تاوان کې چوري دي ځانونه خپل واهليهم واهل خپل يوم القيامه بورز د قیامت دي سید موږ سره مخ کې تیر شي چې ګټ تاوان دغه چې سړی خپل ځان وبېلي خپل بچي وبېلي قیامت پر دغه په تاوان کې واچي. الا ان الظالمين في عذاب مقيم خبردار یقینا ظالمان بابا عذاب من شکی. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله او نبی دوی لرسوک مددگاران چې مدد کی دوی سره سوا د الله نه. ومن يضلل الله فما له من سبيل او هغه څوک چې الله ګمراه کړي نو نبی غلر لار د هدایت. د قیامت تذکره شو عذاب تذکره شو عذاب نه بچ کېدو لار سده. استجيبوا لربكم خبروا مني دخبل رب من قبل ان ياتي يوم مخد دين جراب شي ورز لا مرد له من الله جنبي واپس يغيل راد طرف دلانا. ما لكم من ملجأ يومئذ نبي تاسل رازيد پناهي بدغورز. وما لكم من نكير او نبي تاسل رهس انكار فايدمن انكار بکی خو فايدمن انكار بني. فإن اعرضون كدي مخوانو یعنی کدا اے پیغمبر د اخلاق ستا خبره نه مني کما خواړو فما ارسلناك عليهم حفيظا نو نه لګلې مونږ د دوی باندې ساتون کې د عملونو د دوی. ان عليك الا البلاغ نشته ستا بزم باندې مگر رسول دي. و د انسان مزاج بیانې خصوصا د کافر انسان مزاج. وان اذا ذقنا الانسان منا رحمه او یقینا من کله چې وسکو انسان ته د خپل طرف نه مهرباني فرح بها نو خوشاله شي باغي باني. وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم او کورسي دوی د تکلیف په سبب دا عملونو چې مخکې لګري دي لاسونو د دوی. فإن الإنسان كفور يقينا انسان ناشکری. معمولی مصیبت برای چې هغه مصیبت هم د دې ګناونو د لاسینو به ګیلې د چا نه کوي
ګلی به الله نه کوي او الله خپل طاقت بیانې وجه زما دا طاقت تصرف سی زما بلاس کړي لله ملک السماوات والارض خاص الله لرب چید اسمان او د زمکه ده يخلق ما يشاء پیدا کوي سجواري يهب لمن يشاء اناثا ورکی چاته جوړی جنکی ويهب لمن يشاء الذكور او ورکی چاته جوړی نارنا او يزوجهم ذكرانا واناثا يا يوزي ورکی دوی نارنا وزنانا ويجعل من يشاء عقيما او ګرځي چاله جوړی شن انه عليم قدير یقینا الله په دې قدرت لرونکي دی. دې مسلې تفصیل موږ په سورۃ النحل کې کړو چې دا خلک چې ترجیح ورکي زامنو له لونو باندې او د لونو په پیدایش باندې خپکیږي الته تفصیل موږ کړو تفصیل موږ بیان شي کوله خدلته لنډه تاسو خبره ووریدنه چې دا جنې ور بخل الک ور بخل دوان ور کول هیڅ نه ور کول ټول چا کار دی در الله کار الله به کارونه مخبکیږي نه لوري درکړه شکر وباس زوی درکو شکر وباس کوشش دا کو چې دوی تربیت وکي موږ د دې کوم راغستو چې الک دی او جنې دی او د دې الله ته پوس کوي زمنګ نه نو شکر وباس چې الله دې بچي درکې او به دې روغ بچي درکې نن ماته کور کې ته وړلې یو خپل زوی شوی دی ماشوم شوی نن زوی شوی دی زوی لپاره خلک څومره خوشاله دي زوی شوی دی په هغه باندې سم تیز جوړې او د ډکو میچازو لاري نشتی او تشه میچازي نه کی اوس په دې روزي کې په غټ غټ هسپتالونو غریبانان ګرځي یو ځای ته بل ځای ته اپریشن کې چې څو سره وګوس دا الله سبحانه تعالی شکر وباسي چې الله تعالی بچي درکې او به د روغ بچي درکې نو به کوشش دا کوي چې دغه دینی تربیت وکړي دا قصې پرې دی چې ولي جنې شو ولي دي شو ولي دغه ځکه دلته الله وینا چې دا زما کار دی نو چې الله کار دی نو به ته اعتراض په الله باندې کیس او کوم قلانو ته خصوصا د ایتونه ورور وړ کوم چې خزي ته وي کده نن نه بعد دی بچي راوړو کده نن نه بعد دی جنې راوړه دا خدای کار نه دی دا کار دی چې دی در الله کار دی ځکه ګور د ایتونو په اخره کې سوې انه علیم قدیر الله په دی الله په دی بس خپويږي چې چا سره لور خدا او د چا سره زوی خدا او چاله دوانه ورکي او چاله صرف لونه او چاله صرف زامن او چاله سره نه ورکي د الله کارونه الله ته پرې دی او چې تاسو له صدر کې به شکر وباسئ در روانه چې د دې سبب نزول دی چې يهوديان یو پیر پر رسول په سرالو او ته وی کته نبی نو تاسو رب الله دې خبرې کړې لکه څنګه چې چا سره کولې او موسی عليه السلام باندې او دغه شان د الله تجلی راخاره شي او کوئی تور ته تاسو لري راخاره کی الله سوي وما كان لبشر او نشي کېده د بار دی یو انسان اي يكلمه الله چې خبر یو کې دا غسر الله الا وحيا مگر په طریقه د وحي کولو سره زړه دا غته د یو طریقه شوغه چې زړه د سوي شي وحي او من وراء حجاب يا اخوات پردینا الله سره خبرې وکي خو موږ کې سي پردی او يرسل رسولا يا راولي استاذ جبريل لولي نو د درې طریقې دی وحي الله خبرې کوي وسره خو موږ کې په پردی یا پسړ کې ته وحي کوي او یا جبريل په واسطه کوي خدا به کې نشي چې الله راخکاره کی ځان دغه پیغمبر ته دشي نشي کېده فيوحي باذنه ما يشاء ناغه وحي کی بحکم د الله سجواري یعنی جبريل انه علي حكيم يقينا الله وجد حکمت والده چې په قران نه پويږي کنه نه د گمراه فرقو ولا به هر طرف ته تاویره تاوي
چې څومره د حق پرست علماو سره نه ناس او دین دې نه زده کړي او دې کې شیعه ته دم ویل شي او وی وګوره موږ چې په قران کې د علي رضی الله عنه مشتي انه علي حکیم یقینا دغه علي چې دی هغه حکیم دی په علي دی به زموږ دغه لکیر کا فقیر چې وته وي ماشاءالله بس ته نور څه د قران نه آیت وي قران نه څه وي آیت وي زلته زموږ خلک قران په ترجمه خو نه وي نه د حدیث په معنی وي عربی کې لګي عربی کې باغ چې د خپل خبره کړي ودلته الحمدلله دې ملک خلابیم د خلک پر عربی چې پویږي د مولاغه پوره تقریبا کې پوه نشي خو دې په پوهې چې موضوع دا روانه ده پاکستان او افغانستان کې بس پوي ناغه ته په دغه کې خبرو کې ده په عربی کې څه وایي نه دې چې کور ته راشي چې کافر مولا دی سم دلایل وسره ټول خبرې د قران نه وکړي ټول خبرې او په نه ځخ خپل خبرې دا چې ته یو کس جیل ته چولې شو نو دوی به په دې جیل کې میټینګ کو او دا زموږ استادو موږ ته د علم القراءات قران د 7 قرات چې دا ماته خو الذي فازت کیږي ناغه د قصه کوله په مصر کې مصریو ناغه چې دا جیلیان به دیو بل سره ملاقاتونه به کول دې بیا دې پولیسان ته پته ولګی دا جیل ولا دې دا سړي خو دیو بل سره ملاقاتونه کوي نه بس دوی هغه جیلونه جدا کړو نبی په منځ کې یو ځکه کېدو نو څو منځ کې څنګه دوی دغه وکي هغه صرف په منځ کو بیا به ډایرک وستو ویزه اوس خپل ځینو ته ځي پولیسان بوته ولاړو فوجیان بوته ولاړو نبی دوی سوچ کو چې اوس چل کول غواړي چې بغیر د مشورونو خو زموږ کار نه کی نو دا سحر د لسو بجو په ټیم کې وغيو بانک شروع کو جیل کې بانک شروع کو یو کسان راکارو کوم چې جیل باندې چوکیدار وایي چې لوي چې بانک باندې ټیم د بانک وي الته دوی ضرورت را پېښ شو چې سم مشوره وکړي نه دا چې غالبا چې سړی د الله دین نه لري یو هغه به دې قصونه وي چې بانک سټیم وي سټیم نه وي بس هغه ګاډي تر چولې دی جمعه تر وستي دمروسی به دې کې یو مخکې کړه هغه خو هیڅ نه ورسي کوم چې جیل باندې چوکیداران دي او له سعودي سولمونه ورته نو اوس په دې منځ کې دې مشوره غوډه ورکه منځ ټیم خو نه دی کنه ته خو شي ولرلی دا مشوره به غوډه ورکینو به خو غواز کیږي وعلموا انکم جئتم لامر مهم ويقینا پوښی تاسو ضروری کار ده پر ټول خبره به وګړو هغه کراشن کوب نیولې هغه جمعه په دروازه ولاړ ادبه ټول خبره وکړه به چې سلام وګړو به تاسو ته مونږ شو وشو به ګړی کې نو درې وس دا خبرو نه چې د سوي هغه به مشوره وکړي چې دې څه وکاو دي څه نه کو دي وکاو دي نه کو بلکې ولته به ویلې چې ماشاءالله د امام اواز څومره خوږ دی زموږ د خلک بنه پويږي خو په دې پوښي جواز یې څه دی اواز یې مزدار نو ما خبره ده کو چې سو بوري دین دې د حق پرس علماء نه نيز د کړه کنه دا گمراه مولیان بری تاوی را تاوی خصوصا زموږ د عجم خلک عرب خو بیا هم خدي پویږي په دې باندې چې مولا وایسه خو زموږ د عجم دری غریبانه چې هغه قرآن بغیر ترجمه نه بنشي پوهیږي په حدیثو بغیر ترجمه نه نشي پوهیږي لکه مولا د دوه ټکی د عربی په خطبه کې دوه ټکی د عربی نو بس د کور ته راشي مولوی سي په سم دلایل خو جوړ سره نه مني نو سره موږ څه وکړو ګناه خو ته سم دلایل خو نشيګان دا خبره کوي روافض وې د علي رضی تذکرې شتي په قران کې یو دا انه علي حکیم ایوب ان شاء الله مخکې راشي هم په دې درس کې روان دی بل آیت تغي کوم دوی دا خبره کوي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا او دغه شان وحي کړی د مونږ ته د روح د حکم زمنګنا د روح نه مطلب څه چي دی قران ګور الله دې قران ته روح ویلې جونی وته ویلې د قران ته روح ویلې ځکه چې د روح خو سات ژوند دی کنه نه دغه شان د قران هم ژوند دی چې قران د سره وته ژوند دی چې قران د سره نو ته مړی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تنبوی دی چې سده کتاب او نه په تفصیل د ایمان الله ورته نعمت را دی ویته د خوښ پته نه په ایمان پوي دی او نه په کتاب پوي دی دغه دا دلیل هم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم علم الغیب
نشته. الله وتعالى دا خو موږ د سره احسان وکړو. دا احسان یوازې په پیغمبر نه دی، دا احسان په انسانیت باندې دی. ولكن جعلناه نورا مگر ګرځولې دې منګ دارنا نهدي به من نشاء من عبادنا چې هدایت کوو موږ به دې سره چا د جوړو لخبلو بندگانو نه وانك لتهدي الى صراط مستقيم او یقینا خامخات هدایت کې لارې نیغتا. هدایت هغه مسله ده دی ده هدایت توفیق ده الله بلاس کې ده هدایت ارشاد ده رسول سره مشتي موږ سره مشتي. وانك لتهدي الى صراط مستقيم یقینا ته هدایت ورکاني غلاري ته کم هدایت ارشاد توجيه یعنی اے پیغمبر یقینا ته خلق ته نی غلار خې نمنګ سره تیر شو په شلمه سپاره کې انك لا تهدي من احببت. اے پیغمبر چا سره چې ته محبت کې ته له هدایت نشي ورکول دیږي ته هدایت ورکول شي نو ته هدایت توفیق نشي ورکول. هي توفیق سره چې وسړی راوچت کې د گمراهۍ نه غلاري تیرواله د پیغمبر سره پلاس کې نشته هیڅ سره نشي سوا د چانه د الله نه. هر چې دا هدایت ته چې نه غلار سړی ته خې نو د پیغمبر سره مشتي د نیکانو خلقو سره د علماء سره مشتي. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لا رد الله هغه ذات چې دغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په زمکه کې دی. الا الى الله تصير الامور خبردار خاص الله ته ورګرځي ټول کارونه.